بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ويعرف القلب بأصله كناء يناء مع النأي وبأمثلة اشتقاقه. دزي نوس رشد مصنف رحم الله د قلب مکانی غزین ذکر کئی. قلب مکانی با کم ځای کې کیږي، په کم ځای کې به قلب مکانی پیژنې. نو دا خبره کوي چې پیژندلی به شي قلب په اصل باندې یا په امثله او د اشتقاق باندې، یا په امثله او د اشتقاق باندې. او د اصل نه مراد دلته مصدر دی، چې قلب چې ته پیژنې د مصدر نه به پیژنې. لکه ناء یناء، نأیون دای مصدر دی، او مصدر چې دی دا مصدر بدلیږي نه. نو کلمات کار څومره بدل شي نور، خو مصدر نه بدلیږي. دلته دا نون چې دی په نأیون کې دا واقع شوی دی د فا کلمې په ځای باندې، حمزه ده راغلی ده په عین کلمې په ځای باندې، او یا راغلی ده د لام کلمې په ځای، په معنی د بعوده سره دی. نأیون په معنی د بعوده، لرېوالي سره. نو دا نأیون چې کوم دی دا مصدر دی، او دا مصدر تقاضا کوي چې د دې نه د ماضي نأیه راشي. نأیه لکه دا نأیون دا مصدر دی، نو نأیه به د دې نه ماضي راځي، او مضارع به د دې نه ینأیو راځي. ینأیو په نأیه کې به اعلال وشو، او اعلال پکې څنګه وشو چې لام کلمه چې کومه یا ده نو دا یا متحرکه ده، ما قبل د دې یا نه فتحه ده، نو دا بدل شو په الف باندې. لکه د رما په شان، رما اصل کې رما یو، نو یا د ما قبل فتحه ده بدل شو په الف باندې، نو رما ته جوړ شو. نو دغه شان ته د دې نه آیا نه هم نه دغه شان ته جوړ شو چې یا باندې فتحه ده ما قبل دا غینه فتحه راغلی ده، یا متحرکه ده ما قبل تی فتحه ده بدل شو په الف باندې، نو نه شو. ینأیو په دې کې داسې اعلال وشو چې د حمزې دا حرکت دا نقل شو نون ته، نو یا متحرکه ده ما قبل مفتوح دی، نو بدل شو په الف باندې، نو ینأ شو. ینأ د دې نه جوړ شو. اوس ګورو چې دا نأ ینأ د دې په ځای باندې ناء یناء دی، ناء یناء. او د دې نه چې موږ کله مصدر ذکر کوو نو ینأیو مصدر ذکر کیږي. د ناء یناء معنی چې ده نو په دې کې هم لرېوالی دی، دا په معنی د لرېوالي سره د ناء یناء معنی هم لرېوالی دی، او نأیون هغه هم لرېوالي ته وي. نو معلومه شوه چې ناء یناء سره د مصدر نه چې نأیون تی استعمالیږي، مصدر د دې نأیون. نو د ناء یناء کې قلب مکانی راغلی دی، په د ناء یناء کې قلب مکانی راغلی دی. دلته عین چې دی دا د لام کلمې په ځای ته اوړېدلی دی، د لام کلمې ځای ته اوړېدلی دی، او لام د عین کلمې ځای ته راغلی دی. نو دا خبره دلته وکړه چې ویعرف القلب باصله، نو پیژندلی به شي قلب په ماضي یا مضارع، په دې ټولو کې به قلب پیژندلی شي باصله په اصل باندې، ای بمصدره په مصدر باندې به پیژندلی شي. په ماضي مضارع کې په دې ټولو کې به قلب په مصدر پیژندلی شي. په مصدر کې به قلب نه راغلی، په مصدر کې به قلب نه راغلی، او په یمه معنی کې به استعمال شوی. لکه مصدر چې دی هلته قلب نه راځي، او په یو معنی کې به استعمال شوی. نو دا یو صورت شو. دویم چې دی وبأمثلة اشتقاقه، او په امثله د اشتقاق به پیژندلی کېږي. دا یو لفظ د هغه مشتقی دی او یو غیر مشتقی دی، خو دلته د اشتقاق ویلی دی که نه. وبأمثلة اشتقاقه ويعرف القلب بأمثلة اشتقاقه، په امثله د اشتقاق د کلمې باندې به قلب پیژندلی شي چې د کلمې مشتقات په یو وزن دي، او یو پکې داسې وزن راغلی دی چې هغه د دې نه بدل دی، یو پکې بل وزن راغلی دی. نو ته پوه شه په دغه ځای کې چې دلته ورانی شته دی، دلته څه بدل شوي دي. لکه مثال د هغې کالجاهي
مثال دغه کل جاه، جاه دغه مثال شو. لکه جاه لفظ د مرتبه ته وي، مقام، درجه ته وي. د دې نه ډیر ټکي مستعمل شوي دي. یو د دې نه وجه مستعمل شوی دی، وجوه، اوجه، او وجاهت هم د دې نه مستعمل شوی دی، توجیه هم د دې نه راغلی دی، توجه هم د دې نه مستعمل شوی دی. دا ټول اشتقاقي دي، د دې نه مشتق شوي دي. ځکه دا ټکی چې دی اصل کې دا په مجردو کې وجوه یوجه، وجوه یوجه په کرومه باندې دا قیاس کیږي، او وجاهتون دا مصدر راځي. نو وجهون دا د فاعلون په وزن استعمال شوی دی، وجهون د فاعلون په وزن استعمال شوی دی. وجهون دا جمع ده، اوجه ده، او یې وجهون چې د دې جمع اوجه دي، یا وجوهون د دې جمع راځي، دواړه جمع راتلی شي. نو به نقل شو دا باب تفاعل ته. نو توجه یتوجه توجه، به توجه تی مصدر رالو. نو به نقل شو باب تفعیل ته. نو وجه یوجه توجیه، نو به توجیه مصدر رالو. نو به د دې جمع چې کومه ده جمع اوجهونم راځي او وجوهونم راځي. وجوهونم د دې د استعمال شوی دی. نو ټولو صيغو ته چې موږ کله وکتل دلته، نو دغه زیاتی ټکي د دې نه چې تل لري کې، نو پاتې کېږي دا واو پاتې کېږي په اول کې، او جیم راځي په دویم ځای کې، او ها راځي دا په دریم ځای کې. نو معنی دا شوه چې په دې ځای کې د فا کلمې په ځای باندې څه دی؟ واو راغلی دی د فا کلمې په ځای باندې، او دا جیم راغلی دی د عین کلمې په ځای باندې، او ها راغلی دی د لام کلمې په ځای باندې. نو واپس دا دغه ټکي ته راغلو، واپس هم دغه ټکي ته راغلو چې کوم کتاب کې لیکلی شوی دی چې هغه جاهون دی. نو معلومه شوه چې دا څه دی؟ دا جوهون دی. دا اصل کې دا جاهون، دا جوهون دی. ځکه چې دغه واو چې کوم دی دا د وجې د ما قبل د فتحې نه خلاف القیاس په الف باندې بدل شوی دی. او دغې وجه دا ده چې کله حرف علت ساکنې او ما قبل د هغې نه مفتوحې، نو دې کې خو تخفیف د مخکې نشته دی، نو دې کې قاعده د ابدال نه جاري کېږي. قاعده د ابدال په دې کې نه جاري کېږي، ځکه اعلان چې دی موږ د تخفیف دپاره کوو. اوس تخفیف دلته شته دی د مخکې نه، نو ضرورت نشته دی اعلان. نو جاه کې اوس دلته خلاف القیاس بدل شوی دی. جاه جوهن دلته خلاف القیاس بدل شوی دی. لکه قولن کې هم نه بدلیږي که نه، اوس په قال یقولو کې بدلیږي، په بیعن کې به نه بدلیږي، دا یا بدلیږي نه. نو فباع یبیعو کې دا یا بدلیږي، فباع یبیعو کې یا بدلیږي، یا په دې نورو کې نه بدلیږي. نو اوس دا جاهن چې دلته وګوري چې په وجهن کې واو په اول کې راغلی دی، او په اوجه او وجوهن او په جوهن کې به واو په منځ کې راغلی دی. نو معلومه دا شوه چې دلته سورانې په دې کلمه کې شته دی. نو دا پته ولګېده چې دلته دا واو په دې کلمه کې د مخکې نه وو، خو دا بدل شوی دی. نو په امثله اشتقاق کې موږ ته دا پته ولګېده چې دا مثالونه ټول موږ وکتل، نو دا واضحه شوه چې دا واو په دې کلمه کې موجود دی. نو په امثله د اشتقاق باندې هم قلب معلومېدی شي. نو دې وجه نه مصنف رحمه الله ویلي چې وبامثله اشتقاقه، په امثله د اشتقاق باندې هم معلومولی شي. دلته دویم ټکی الحادي دی، والحادي دا دویم ټکی دی. انشاءالله دا به پر روان درس کې وایو. هذا وصلی الله علی نبینا محمد.